سلامونه ستړي مسئ د ملت غږ قدرمنو لیدونکو په خیر راسئ. وطن پسرلی او طبیعي ښکلا د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ ده او دلته له یوې لوړې غونډۍ څخه موږ دلته هغه منظرې او طبیعي ښکلاوې دي وغوښتل چې د دغه ځای څخه په تاسې باندې ووینو او له دې ځای څخه به ځو نور وطنوال دي چې میلې ته راغلي دي د دوی سره به خبرې کوو او نورې سیمې به هم په تاسې باندې وینو تاسې د ملت غږ سره. دوستانو دا دي دلته کوچنیان لمبیږي واله د دوی تفریح کوي ساتیري کوي. د دوی سره مو وغوښتل چې یو څو خبرې وکړو. کم یو خبرې را سره کوي ته؟ ښه ستا نوم څه شي دی؟ وارث خان درس وایه که نه وایه؟ بیخي که سره درس نه وایه او که مسجد یا مکتب ته ځې؟ میرویس ښه میرویس درس وایه که نه وایه؟ وایه. څه شي وایه؟ دغه وایم مدرسه. ښه ښه ډېر ښه. مکتب ته هم ځې؟ یا مکتب ته نه ځو. نو یخ نه دی چې ته لمبېږې په اوبو کې؟ یخ مې نه کېږي. نو یخ خو دې نه کېږي، هوا برابره نه ده د دې دپاره چې ته ولمبېږې. په دا پوهېږې که نه چې ناروغه کېږې؟ یا نه یا ناروغه کېږې. نو ګوره دا دې ته درس هم وایه. باید په دې پوه سې چې په دا وخت کې لمبېدل تاوان کوي. ګوره دا بل ستا څنګ ته چې ولاړ دی دی څنګه ریږدي. ستا نوم څه شي؟ نو ځو مخته د نورو وطنوالو سره هم خبرې. دلته هم د انارو یوه باغچه ده او دا د انارو تازه ګلان کړي دي. دلته هم ځوانان راغلي دي، وطنوال راغلي دي د میلې دپاره او موږ ورځو د دوی سره په میله کې ګډون کوو او خبرې ورسره کوو.
دوستانو بیا هم ستړي مه رالو تر دوستانو پورې چې د دوی سره به خبرې کوو. نو حاجي صاحب چې زما څنګ ته ناست دی فیض محمد، دا د دوی باغ دی، د انارو باغ دی. د ده سره به خبرې کوو چې سږ کال انار څنګه دي او اصول به څنګه یې، اوبه څنګه دي او نورې خبرې هم ورسره کوو. حاجي صاحب جوړ په خیر. السلام علیکم، خدای مو راوله، ستړي مه سئ، څنګه یاست؟ خیریت دی؟ خوشحاله اوسئ، جوړ اوسئ. څنګه دي سږ کال انار؟ تېر کلونه خو به خلکو شکایتونه کوله د اوبو د کمښت څخه او ځینې داسې هم چې مرضونه بیا کول. سږ کال انار څنګه دي؟ د پخوا پر پرتله خو سږ کال ډېر ښه دي، یعنې په دا 15 کاله داسې انار نه دي سوي. نو انار یې ډېر کړي دي او که سم سوي دي؟ انار یې ډېر هم کړي دي، صفا دي، د شوکې څخه خلاص دي، ښه انار سوي دي، اوبه هم سمې دي، ډېرې دي، په دا خاطر سم دي. مرض یې هم نه دی کړی؟ یا د بارانونو ښه پر وسوه، ښه صفا یې پرېوله، مرضونه شی نه لري. پخوا به تر دغه وخته پورې تاسې څونې مصارف کوله چې اوبه به نه وې، نو خامخا به په برمه باندې، ماشین باندې او د تیلو مصارف و، عوارض و، خرابي، دغسې مصارف به هم پکښې راتلل. نو سږ کال څونې د مصرف په حساب باندې تاسې ګټه کړې ده چې اوبه ډېرې سوي دي؟ په روژ کال دا شپې مو څونې مصرف کړی دی او د اوبو په ډېرښت سره مو دغه مصرف څونې راکم سوی دی؟ مصرف پخوا په لکو مصرفونه یې کوله، پیپونه به وه، برمه به وه، واریده به وه، اوبه به د لرې ځایه به مو راوستلې، چا به درلوده، چا درلوده بیا بل یې ورته بې ورکول، چانې درلودې. دا کوڅې و باغونه به ګر په پیپو باندې اوار به وه د پیپونه. اوس خو نو هر سړي ته ښه اوبه بهیږي، بس ماز یې په راوتړي والا اوبه دي. چې نه دغه 2 لاکه کالداري دغه باغ اوس نابچت کړی دی و موږ ته چې مصرف مو نه دی سوی. بلکل، د اوبو په خاطر باندې چې اوبه را ډېرې سوي، اوبه را ډېرې سوي دي، اوبه ډېرې دي، بس ښه کار کوي. نو دوستانو، حاجي صاحب دلته خپل باغ ته میلمانه هم راوستلې وه، خو متاسفانه چې موږ ناوخته راورسېدلو، تر څو د هغوی سره مو هم خبرې کړې وای، مجلس مو ورسره کړی وای. نو فکر کوم میلمانه دې تللي دي؟ ولاړل د دالې و خواته ولې پلار دلته هم ځو دغه ځای سره، نو د لرې ځای خلک ول باره نو ځو کور ته. میلمانه مو د کومه ځای راغلي وه؟ د باګره څخه، خاص د باګر د ویشه څخه. د ویش څخه راغلي وه. د ویش خلک نو څنګه توت مو ور پیدا کړه، میله مو ورکړه، داسې نه چې بیا ګیله در پسې پاتې سي؟ بس بیا څه د میله مو ورکړه، نو آینده جمعو کې مو دغه ځای دی بیا. ښه، نو په آینده جمعو کې به بیا هم موږ ستاسې سره مجلس کوو او ستاسې و څنګ ته، البته زما څنګ ته چې کوم حاجي صاحب ناست دی، نو دی د دې باغ بزګر دی. بس انشاءالله دی د دې باغ بزګر دی، بالا په ده پورې مربوط، بالا دی هم حفاظت کوونکی دی. ښه، نو دوستانو د ده سره به هم یو څو خبرې ولرو د ده د کار او فعالیت په حساب باندې. نو تاسې هم ستړي مه سئ حاجي صاحب. تاسې هم ستړي مه سئ، ښه یاست، په خیر یاست، روغ جوړ یاست؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ته زموږ دوستانو ته خپل نوم یاد کړه. زما نوم عبدالقدیر دی او د دې باغ ساتونکی یې، بزګر یې؟ باغ ساتونکی بزګر یم. اوکې، نو څنګه و د ستړیا په حساب باندې هغه وخت چې اوبه نه وې، د کار په حساب باندې په کار کې مو وسایل راولي دغه د اوبو ډېروالی؟ هغه موږ ته دغونه وسایل راولي چې پخوا شپه و ورځ پر موږ یوه وه، که هغه هم نه وای خو چې انار به مو به کړي وای هم زړه مدار نه کوي، ډېر به شوته په راغله، ګډ سره بلګونه سره نمک وه. اوس د خدای راځي ګلي په ګل پراته، په غوټۍ پراته، ښه ډېر بلابودې کړې، ښه ډېر بلابودې کړې. ښه،
د اوبو په خاطر چې د خدای تعالی څخه موږ په دغه راضي چې پر موږ باندې دا رحمونه وشول دا بارانونه وشول د هغه د خدای راضي نو څنګه د کال در پایه به دغه اوبه کفایت وکړي داسې خو به نه وي چې د کال په نیمایي کې یا په پای کې بیا هم د اوبو د کمښت سره مخامخ سو او که یا اوبه به کافي یا د خدای تعالی څخه په دغه راضي چې د مځکې ذخیرې ډکې شولې مځکې د اوبو خلاصولې پخوا خو د مځکې حلقونه وچ وه ګرد د بلګونو و توتانو ګرد هر شي ته چې دې کتلی پر نیمایي نه وه اوس د خدای تعالی څخه په دغه راضي چې بالا نو د مځکې ذخیرې ټوله ډکې شولې بالا چې دا اوبه وچې شي لا موږ ته دغه 5 میاشتې اضافه کار اوکې او څنګه دي حیوانان دې هم ساتلي دي که یا لږ چې ساتلي مې دي وو یو 6 ودانې پسونه دي دا راته ولاړ دي نو پسونه به تر څه وخته ساتې د خیره سره پسونه نو در دغه اختریانو پورې ساتو نو بیا خرڅه و دغه زموږ ښکاري ده دغه مو زندګي ده او توت خو در اوسه نه دي پخ سوي ما پوښتنه درڅه وکړه د توت په باره کې تا وله سم نه دي پاخه نو دا ولاکه زموږ سره چم کوي نه راکوي او که رښتیا نه دي پاخه دا خو نو د سمنټکې دي د رود غاړه ده شماله لري خونیکه لري دغه خشکو منطقو دا در دغه وختي پخېږي دا هره منطقه خپل ځان ته یو هوا لري دا منطقه چې د نکي به یو اوته د هغو منطقه ډېر کموالی راوړي مګر فرق یې نور نشته بل اوته چې خدای تعالی راولي بیا به راسي توت به درته راوړي سمه ده یوه خبره چې بله ستا د پسرلي موسم د الوتونکو مرغانو دپاره داسې یو موسم دی چې دوی ځالګۍ جوړوي هګۍ اچوي خپل کور جوړوي او چیچان زیږوي بیا نو زیاتره داسې په بازار کې هم لیدل کېږي چې راوړي یې کوچنیان هلته یې خرڅوي نو طبیعي خبره ده چې دلته یې د ځالګیو څخه را اخلي د هغو ځالګۍ ور خرابوي یا یې چیچان ځینې وړي دغه کار ته ستاسې پام دی یا نه دی مثلا د دې زیان او تاوان تاسې ته معلومیږي یا په خپله دغه څنګه کار دی چې کوچنیان راځي او یا ځوانان حتی غټان دغسې کارونه کوي چې د درختو څخه ځالګیو څخه چیچان را اخلي د الوتونکو مرغانو دا خو نو دا کلي وطن دا اصطلاح ده خو هر یو چې دا خپل کوچنیان لري خپل عیالونه لري هر یو په کور کې دا نصیحت ورته کوي چې مه کوئ کوچنیانو دا کار ونه کړي نو خو دوی په غلا ولاړ شي یو څو دانې څوک یې راواخلي څوک یې نه راواخلي په دغه کې چې د شپې په دغه خپلو مشرانو وویني هغه خوا ورته به دی چې دا کارونه مه کوئ دا افسانه لري د هغه هم دغسې حیوانان دي د خدای مرغان دي د هغه عیالونه دي د هغه ژوند دی د هغه زندګي ده دوی نو پټ کړي دي بیا د پلاره څه په غلا یو کار کوي یا بازار کې وړي بیا سه راسي چې ما دا کار نه دی کړی بیا هم چې دا مشران یې په خبر شي چې موږ دا کارونه نه کوو غوا دې هم ساتلې ده که یا یاره اوس مې نه ده ساتلې په خاطر د دغه چې پیشخوري یې ډېره وه واښه یې نه وه ژوند د زندګي یې ډېره سخته وه ګرده د جوب مصرف و اوس چې ورته وګورې هر پانډله ته هر باغ ته ورسې واښه د خدای در بسه دي نو په دغه تمه مو شته چې خدای تعالی به یې غوا راکړي وبې ساتو دغه مسلمانانو دپاره به یې شلومبې برابر نو دا که چیرې توت پاخه سي هغه خو بیا شلومبې غواړي نو دا به بیا څنګه سي مجبور یو خدای تعالی مهربانه دی چې غوا خدای تعالی راکړي بیا به ورته ووایي چې دغه دې درته راباسئ وړې استې خورې استې خپل شلومبې نو هغه څنګه خبره ده وایي غوا د بختور سړي پر کور باندې ولاړه وي کوچي دي و شلومبې دي و مستې دي نو چې باغ هم یې اوبه هم یې او کال هم آباد یې او خدای پاک یې غوا هم درکړي دا به بیا بیخي د چا پر چم دوشي شي دا خو نو موږ د خدای تعالی څخه په ډېر بار راځي په دغه اصطلاح چې اول یې شکر سترګو غوږونو عقل و فکر ټوله راکړي دي بیا هم خدای تعالی ته خو اسانه ده چې دغه دونه ژوند د زندګۍ راکړه دا غوا به هم راکړي نو دا خو زور نه غواړي ښه خبره ده او دا خو نو ته پر فیض محمد حاجي صاحب حق لرې چې دی غوا در پیدا کړي که څنګه حاجي صاحب په دواړو یې پیدا کوو یو ځانه په دواړو او که یوازې تور پیدا بس که ما قدرت پیدا کړي زه به پیدا کړم که نه په دواړو به یو چم و
دا هم ښه خبر ده بس چې پیدا سي که په دواړو یې که یوازې بس بالا نو ما او دی به پر خدای تعالی ناجو څه نو خدای تعالی ته خو هېڅ ورنه غواړي په دواړو به یو کار وکړو د خدای دپاره بالا یې شلومبېږي مسلمانان دې خوري یا بې څښي نو د هغه زموږ خیر دی بل مړانو خو نه موږ هم نه ده کړې او بالکل نو حاجي صاحب ستاسو هم ډېره مننه کوو دلته یو بل ځوان هم ناست دی دی هم راغلی دی فکر کوم د ښار څخه راغلی دی د ده سره به هم څو خبرې وکړو دی به هم اول خپل نوم راوښیي جوړ په خیر جوړ یاست په خیر یاست ډېره مننه خوشحاله اوسې او نوم دې نه کوي راته یاد نوم مې محمد صمیم دی د کندهار ښار څخه د ارغنداب ولسوالۍ ته راغلی یم ښه او ولسوالۍ ته چې دا چې کتابونه هم راوړي دي او مخ ته چې پراته دي دا څنګه مسله دا نو زموږ د پوهنتون کتابونه دي نو په پوهنتون کې موږ ته استادان تدریسوي ښه ډېر ښه معلومیږي چې محصل یې کومه پوهنځي کې د کندهار پوهنتون د عامه ادارې یو تن محصل یم ښه دلته رالې ارغنداو ته ودې لیدل د یو محصل په توګه باندې ځینې ځوانان راځي او ښاریان زیاتره دا شکایت کوي چې هغه اصول نه مراعتېږي ځینې وخت د ځوانانو څخه داسې کارونه د لاس څخه وځي چې هغه خلکو ته ازار رسوي یا ځان ته زیان رسوي یا د وطن عامه شتمنیو ته زیان رسوي ستا په نظر باندې د وطن سره د مینې په خاطر او د هغه انساني احساس درلودلو په خاطر باندې باید کم ټکي او اصول په پام کې ونیول شي بالکل لکه څنګه چې تا وویله ځینې ځوانان چې د ښار ته راسي په میله باندې نو کله چې دوی راسي اول چې دوی دلته د میلې دپاره یو اشپزي وکړي د هغه څخه وروسته دوی چې کوم کثافات پاته سي هغه پرېږدي دغه ډېر چاپېریال ته زیانمن دی او بل د دې تر څنګ کوم وخت چې دوی میلې ته راځي پر دې سړکانو باندې چې کله دوی پر موټرسایکلانو سپاره اول خپل ځان هم خوښ کړي بیا د هغه تر څنګ نور مسلمانانو ته هم ازار ورکړي نو دغه ځوانانو ته مې دا هیله ده تر څو د کوم وخت چې یو میلې ته راځي باید پر شرایطو او اصولو باندې برابر وي که یو مسلمان باید ځینې ازار نه سي او دلته د دې ځای د اوسېدونکو سره دوی څنګه برخورد او ګزاره وکړي دلته چې دوی راځي د ښار څخه د دې ځای خلک خوا دوی مهمان نوازي یې کوي مثلا که د توتو وخت وي توت ورکوي او نور هغه د میلمستیا مناسبات چې د دې ځای خلک یې پر ځای کوي د ښاریانو دپاره څه پکار دی چې د دوی سره سمه رابطه او برخورد ولري د ښاریانو لپاره دا مهمه ده تر څو چې کوم وخت یې میلې ته راسي یا باغو ته ځي یا هم د توت وخت یا د انار وخت لومړی باید دغه باغ ته ورسي د مسؤل کس څخه اجازه واخلي وروسته بیا دوی خپله میله ترسره کړي کم زیان او تاوان ونه رسوي نو وروستۍ پوښتنه به درڅه وکړو هغه ستا د درس او لوست په ارتباط باندې نو غواړې څه وکړې راتلونکی هدف دې په ژوند کې څه شي دی غواړم په راتلونکي کې لکه څنګه چې ما تا ته یادونه وکړه ده زه د عامه ادارې یو تن محصل یم نو لکه څنګه چې ټوله پوهېږي په افغانستان کې اداري فساد او مشکلات شته غواړم د افغانستان د ادارې دپاره یو روښانه راتلونکی سمه تر څو په ادارو کې په شفاف ډول کارونه ترسره سي نو دغه مې هیله ده تر څو په اداره کې یو کار وکړم نو ستاسې د بریا په هیله له ټولو څخه زیاته مننه کوو او قدرمنو دوستانو ستاسې څخه هم زیاته مننه چې د ملت غږ سره یاست زموږ دا پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي زه محمد ابراهیم محتاج له تاسې اجازه غواړم او په خاصه توګه یوه مننه د خپل کیمرمین ښاغلي صمیمي صاحب څخه کوو ښه وخت ولرئ